د لوی څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مدینه محمدي نن بیا له خپله نوې موضوع یا جلسې سره چې هغه د ګراف له مخې د یوې تابع د تعریف او د قیمتونو د ناحیو او د تابع د قیمتونو پیدا کول دي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. هیله یم د موضوع تر پایه پورې موږ سره واوسیږئ او د دې موضوع څخه تاسو یو نوی شی زده کړئ. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ نوې موضوع تشریح کړو په تېر درس به یوه یادونه وکړو چې زموږ تېر درس د څه شي په هکله و. ډېر ښه د یوې تابع د ګراف او د ګراف له مخې د یوې تابع پیژندنه وه چې موږ وویل د تابع ګراف موږ د څه لپاره کاروو. په مختلفو برخو کې موږ کولی شو چې د تابع د ګراف څخه کار واخلو، که هغه د نفوس برخه وي، که اقتصادي برخه وي، که انجینرۍ برخه وي او داسې نورو برخو کې موږ له تابع ګراف څخه څه کوو کار اخلو. او د تابع د ګراف د پیژندنې په خاطر موږ د وای محور سره یو موازي خط موازي خط درلوده چې د هغې موازي خط سره که د وای محور یوازې هغه موازي خط په یو نقطه کې قطع شوی اوسي نو موږ هغې ته د تابع ګراف ویلی شو. او که پرته له یوې نقطې نه په څو نقطو کې دوه یا درې له دې څخه زیاتو نقطو کې قطع شوی اوسي نو موږ هغې ته د تابع ګراف نشو ویلی چې په هغې کې موږ مثالونه هم کار کړی. هیله ده چې تاسې هغه موضوع کتلی اوسي او ورکې ستونزه ونه لرئ. نو زموږ د نن موضوع ګرانو زده کوونکو چې ده هغه څه ده؟ ټولګی ملسم ده، مضمون ریاضي ده. موضوع د ګراف له مخې د یوې تابع د تعریف او د قیمتونو د ناحیو او د تابع د قیمتونو پیدا کول دي. موږ څنګه کولی شو د ګراف له مخې د یوې تابع د تعریف ساحه، د قیمتونو ساحه یا د یوې تابع قیمت پیدا کړو؟ نو ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ دا موضوع تشریح کړو رابسو دلته په انځور کې تاسې یو ګراف ګورئ. د دې ګراف څخه هم تاسې زیاته نتیجه لاسته راوړلی سئ. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما تېر درس کې تاسو ته وویل چې د تابع ګراف په مختلفو برخو کې کارول کیږي. دا ګراف چې ګورئ ګرانو زده کوونکو دا د نرخونو په بازار کې د نرخونو ګراف دی چې کله په نرخونو کې زیاتوالی رامنځته کیږي یا نرخونه زیاتیږي نو ګراف کې هم زیاتوالی رامنځته کیږي. او کله چې نرخونه ښکته راځي یا ټیټیږي نو په ګراف کې هم څه کیږي؟ کموالی رامنځته کیږي. یعنې د نرخونو لوړوالی او کموالی په اقتصادي برخه کې مونږ د تابع د ګراف په واسطې سره په ډېر اسانه توګه څه کولی شو؟ ښکاره کولی شو. د هغې زیاتوالی یا کموالی په ډېر اسانه او ساده توګه ښودلی شو. نو ګرانو زده کوونکو دا هم یوه کارونه وه د تابع د ګراف چې مونږ د تابع ګراف په کومه برخه کې ډېر کاروو. بل ګرانو زده کوونکو دلته موږ ته لومړی مثال ویلی دی. د دې مثال په واسطې سره چې زموږ د نن موضوع ده د یوې تابع د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه موږ څنګه کولی شو د تابع له ګراف څخه پیدا کړو. په لومړي مثال کې موږ ته ویلي په راکړل شوو شکلونو کې د تابعګانو د تعریف او د قیمتونو ساحې پیدا کړئ. اوس ګرانو زده کوونکو تاسو ښه ځیر شئ. په لومړي تصویر کې یا لومړی دا انځور چې ګورئ، لومړی ګراف چې ګورئ دلته د ایکس قیمتونه له کوم ځای څخه شروع دي تر کوم ځای پورې، یعنې له کوم ځای نه شروع کیږي تر کوم ځای پورې ختمیږي. دلته ګورو د ایکس ګراف چې دا له یو قیمت څخه شروع شوی ده، یعنې له یو نه قیمت اخیستی چې یو هم ورکې ده شامل ده تر کوم قیمته پورې؟ تر شپږو پورې. له یو څخه یې تر شپږو پورې څه کړی ده؟ قیمت اخیستلی ده. نو موږ وایو چې ایکس چې ده کوم قیمتونه حقیقي قیمتونه ورکې شامل دي؟ هغه حقیقي عددونه چې له یو څخه تر شپږو پورې په دې کې څه دي؟ شامل دي. او بل ګورو ګرانو زده کوونکو چې د وای قیمتونه یا د رنج قیمتونه له کوم قیمت څخه تر کوم قیمته پورې شامل دي. لومړی قیمت چې ده څو ده؟ 2 ده. او دویم قیمت چې ده څو ده؟ 4 څخه ده. یعنې له 2 نه تر 4 پورې ټول حقیقي عددونه په دې کې څه دي؟ شامل دي. زه به اوس ګرانو زده کوونکو په تخته کې هم تاسو ته په واضح توګه وښایم چې څنګه موږ کولی شو د یوې تابع د ګراف له مخې څه وکړو؟ موږ د تعریف ناحیه او د قیمتونو ساحه یې څه کړو؟ پیدا کړو. موږ ته یې ګراف ګرانو زده کوونکو راکړی ده. لومړی مثال ده. په دې ګراف کې ګرانو زده کوونکو 1 2 3 4 5 6 7 8 تر 8 پورې به رسم کړو. 1 2 3 4 5 6 7 او 8. د وای محور کې هم 1 2 3 4 1 2 3 او 4 دي. نو دلته ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شئ. لومړی ساحه چې ده د 1 او 2 قیمتونو ترمنځ ده. دویمه ساحه چې ده د 4 او 4 قیمتونو تر سره
ساحې کې ده، یعنې دغه ساحه ده، دا قیمت ده. او څلورم قیمت چې ده 2 او 6 دی، یعنې د 2 او 6 ترمنځ یو رابطه ده. نو د دې ګراف موږ ته داسې رسم کړی ده ګرانو زده کوونکو په داسې شکل سره. اوس ګورئ ګرانو زده کوونکو د دې ګراف څخه موږ څنګه کولی شو ډومین او رنج تعین کړو، یعنې د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه د دې ګراف څخه موږ لاسته راوړو. ګورئ ګرانو زده کوونکو د ایکس له 1 څخه تر 6 پورې قیمت اخیستی ده، له 1 څخه تر 6 پورې. په څه معنا؟ یعنې د 1 نه تر 6 پورې ټول حقیقي عددونه دا قیمت اخیستلی شي. یعنې ایکس لوی او مساوي له 1 څخه ده چې 1 هم ورکې شامل ده، او کوچنی مساوي له 3 څخه ده له 6 سره ده. په نتیجه کې موږ ویلی شو چې ډومین د دې مساوي کېږي، د دې تابع مساوي کېږي له 1 نه تر 6 پورې د قیمت اخیستی ده چې دا 1 هم ورکې شامل ده، یعنې له 1 څخه تر 6 پورې ټول حقیقي عددونه ورکې څه دي؟ شامل دي. بل اوس ګورو د وای. د وای قیمتونه ګرانو زده کوونکو لومړی له 100 نه ده، له 2 نه ده، او دویم قیمت یې له 4 نه ده. نو موږ داسې وایو چې وای لوی مساوي له 100 نه ده، 2 نه ده چې 2 هم ورکې شامل ده، او کوچنی مساوي له 100 نه ده له 4 نه ده چې د 2 نه تر 4 پورې دا ټول قیمتونه څه دي؟ ورکې شامل دي. نو د دا مساوي موږ کولی شو د دې رنج مساوي کېږي له 100 سره. نتیجه کې موږ څه وایو چې د 100 نه تر 100 پورې قیمت اخلي، له 2 نه شروع تر 4 پورې ټول حقیقي عددونه پکې شامل دي. موږ په دې شکل سره کولی شو د یو ګراف له مخې د یوې تابع د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه څه کړو؟ په نښه کړو. اوس ګرانو زده کوونکو راځو دویم ګراف ته. په دې دویم ګراف کې هم ګورو چې د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه کومې دي. دلته ګرانو زده کوونکو دویم ګراف ته تاسې ښه ځیر شئ. په دویم ګراف کې موږ ګورو چې ایکس له 100 څخه شروع ده، له 2 څخه شروع ده تر 100 پورې تر 10 پورې قیمت اخیستی. یعنې له 2 نه تر 10 پورې ټول حقیقي عددونه دا څه کولی شي؟ قیمت اخیستلی شي. او وای له کوم ځای نه شروع ده ګرانو زده کوونکو؟ وای له 1 څخه شروع ده تر 100 پورې تر 8 پورې ده. یعنې له 1 نه تر 8 پورې دا کولی شي چې څه وکړي؟ قیمتونه ځان ته واخلي. په ریاضیکي حالت کې مونږ انداز شکل سره په الجبري حالت سره مونږ ښودلی شو چې مونږ څنګه کولی شو د دې ګراف نه نتیجه واخلو. یعنې ایکس له 100 نه قیمت اخیستی و، له 2 نه تر 10 پورې. ایکس لوی مساوي له 100 نه کېږي، آفرین، له 2 څخه، او کوچنی مساوي له 100 نه له 10 نه. نو دا مساوي کېږي، یعنې له 100 نه تر 100 پورې قیمت اخیستی، له 2 نه تر 10 پورې، له 2 نه تر 10 پورې ټول حقیقي عددونه په دې کې څه دي؟ شامل دي. بل د وای محور و چې وای له 100 نه قیمت اخیستی و، له 1 نه یې قیمت اخیستی و تر 100 پورې، تر 4 پورې. بخښنه سره رابسو دلته به یې وګورو چې له 100 نه یې قیمت اخیستی. په دې ګراف کې هم په ډېر واضح توګه له 1 څخه یې قیمت اخیستی ده تر 100 پورې، تر 8 پورې. نو موږ د 1 نه تر 8 پورې لیکو. یعنې څنګه ویلی شو چې وای کوچنی مساوي له 1 څخه لوی مساوي، بخښنه سره لوی مساوي له 1 نه، او کوچنی مساوي له 100 نه ده، له 8 نه ده. یعنې له 100 نه تر 100 پورې قیمت اخلي، له 1 نه تر 8 پورې. 1 هم ورکې شامل دی، 1 او 8 هم دواړه پکې څه دي؟ شامل دي. له 1 نه تر 8 پورې ټول حقیقي عددونه په دې کې څه دي؟ شامل دي. نو موږ ډومین او رنج د دې ډېر په اسانۍ توګه سره له ګراف څخه څه کولی شو؟ په نښه کولی شو یا پیدا کولی شو چې د دې ګراف یا د دې تابع هغه ډومین یعنې د تعریف ساحه او رنج د قیمتونو ساحه یې کومې دي. بل ګرانو زده کوونکو دویم مثال موږ ته ویلی ده، وایي په لاندې شکل کې د اف تابع ډومین یعنې د تعریف ساحه او رنج یعنې د قیمتونو ساحه پیدا کړئ، اف 3 او اف 6 هم په لاس راوړئ. دلته ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شئ. اوس دلته موږ ته یې ګراف راکړی ده چې ایکس له 100 څخه قیمت اخیستی ده. دلته ګورو ایکس له مثبت -3 نه تر 6 پورې قیمت اخیستی. په داسې حالت کې چې -3 ورکې شامل نه دي. نو کله چې -3 ورکې شامل نه دي، دا د -3 نه دې خواته کوم حقیقي عددونه چې دي د -3 نه تر 6 پورې حقیقي عددونه اخلي پرته له -3 نه. او وای ګورو چې وای له 100 نه تر 100 پورې قیمت اخیستی ده، وای له -4 نه تر -5 پورې قیمت اخیستی چې -4 او -5 دواړه پکې څه دي؟ شامل دي.
اوس به راسو وبه یې ښیو چې د دې د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه کومې دي. څوم مثال دی؟ آفرین، دویم مثال دی. موږ ته یې راکړی وو چې اکس له څو نه قیمت اخیستی وو؟ اکس له منفي 3 نه تر 6 پورې قیمت اخیستی وو، خو منفي 3 ورکې شامل نه وو. یعنې اکس لوی له منفي 3 نه او کوچنی مساوي له څو نه وو؟ له 6 څخه وو. چې دا په الجبري لحاظ چې موږ ښیو، یعنې له منفي 3 نه تر 6 پورې قیمت اخلي په داسې حالت کې چې منفي 3 پکې شامل نه دي. او وای لوی مساوي له څو نه ده؟ له منفي 5 نه ده. او کوچنی له څو نه ده؟ له 4 نه ده. په دې معنا چې وای له منفي 5 نه تر مثبت 4 پورې قیمت اخلي، چې منفي 5 هم ورکې څه دي؟ شامل دي، دواړه پکې شامل دي. او بله موږ ته ګرانو زده کوونکو ویلي دي چې تاسې اف 3 او اف 6 څه کړئ؟ پیدا کړئ. نو دلته اوس په ګراف کې ګورو ګرانو زده کوونکو. له ګراف څخه موږ یې په نښه کولی شو چې اف 3 قیمت څو ده. ګورو کله چې اکس 3 قیمت واخلي نو وای څو کېږي؟ وای منفي 5 کېږي. اف چې 3 سي وای څو کېږي؟ وای منفي 5 کېږي. یعنې د اف 3 قیمت مساوي څو ته ده؟ منفي 5 ته ده. اف 6 ګورو کله چې اکس 6 سي وای څو کېږي؟ وای منفي 3 کېږي. 1 2 او 3. کله چې اکس 6 سو وای څو سو؟ منفي 3 سو. یعنې اف 6 مساوي کېږي له منفي 3 سره. په داسې حالت سره یې لیکلی سو چې اف 3 مساوي کېږي له څو سره؟ اف چې کله 3 سو وای څو سو؟ منفي 5 سو. نو قیمت یې منفي 5 ده. او اف 6 کله چې اکس 6 سي وای څو کېده؟ آفرین، منفي 3 کېده. نو د اف 6 قیمت څو ده؟ منفي 3 ده. د ګراف له مخې موږ کولی سو د تابع قیمت هم پیدا کړو، لکه څنګه چې دلته موږ پیدا کړ. د تعریف د تابع د تعریف ساحه هم پیدا کړو او د قیمتونو ساحه یعنې رنج هم پیدا کړو. په ډېره اسانه او ساده توګه سره موږ کولی سو د ګراف له مخې د تعریف ساحه، د قیمتونو ساحه او د تابع قیمت پیدا کړو. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درس د څه شي په هکله و؟ د یوې تابع د ګراف له مخې د تابع د تعریف ساحې پیدا کول و، د قیمتونو د ساحې پیدا کول و، او د خود تابع د قیمتونو پیدا کول و، چې په هر یوه کې موږ او تاسو مثال سره کار کړ. په ډېر اسانه توګه سره موږ کولی شو چې څه وکړو؟ د تعریف ساحه، د قیمتونو ساحه او د خود تابع قیمت پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو، زه به تاسو ته یو ژوندی مثال وایم د تابع د ګرافونو په هکله. تاسو په ډېره ساده توګه پرې پوه شئ. دا کتابونه تاسو چې ګورئ هر یو مختلفه سایزونه یا اندازې لري. یو چې دا لږ پورته ده، بل لږ ښکته او بل هم لږ ښکته. دا تاسې فکر وکړئ چې د کرکټ لوبه ده. د کرکټ په لوبه کې کله چې د کرکټ لوبه موږ په ګراف کې ښایو، د تابع په ګرافونو کې ښایو، په هر اور کې د کرکټ چې آیا په ښه توګه مخته تللی دي یا هم په ضعیفه توګه مخته تللی دي، په ګراف کې موږ ته راښیي. کله چې په هر اور کې کم وکټې له لاسه تللی وي او رنځونه یا هم منډې زیاتې واوسېږي، نو د هغې ګراف څه وي؟ لوړوالی ورکې رامنځته کېږي. که متوسط ډول هم وي، په متوسط ډول سره، او که ضعیف وي، په ډېر کم ډول سره څه کېږي؟ د هغې ګراف موږ ته ښکاره کېږي. نو په داسې شکل سره موږ څه کولی شو؟ د ګراف کارونه په ورځني ژوند کې ورسره ارتباط ورکړو، چې موږ کولی سو د تابع د ګرافونو څخه په ورځني ژوند کې هم کار واخلو. نو ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې په دې درس تاسو پوه شوي اوسئ. ستاسو کورنۍ دنده چې ده هغه د شپږ اتیاومې پاڼې د تمرین حل ده. تاسو به هغه کورونو کې ځان سره کار کوئ. دې ته ورته سوالونه دي، انشاءالله چې ورکې ستونزه ونه لرئ. تر بیا چې زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.